سلامونه ملګرو نه کې هلي احترامات په دغه سر مې لیکلي دي چې فیسبوک مارکیټ پلیس او پی اس ام مې وسره هم لیکلی دی پبلک سرویس میسج یعنی د خلکو د آګاهۍ دپاره دا پیغام دی زما ستاسو ټول له دا درخواست دی چې که تاسو کوم ګروپونه لرئ یا خپلوال باندې یا خپل پیج باندې شریک کړئ نو ډېره زیاته مننه به وي ځکه چې کله ما دا پوسټ وکړو نو ډېرو ملګرو رانه تپوس وکړو ما وی چې فیسبوک مارکیټ پلیس پاکستان کې لانچ شو نو ډېرو ملګرو تپوس وکړو چې موږ په دې باندې څنګه کار کولی شو او ما هغه پوسټ کې دا هم لیکلي و چې دا د وړو کاروبارونو دپاره د بېروزګاره ځوانانو دپاره او بالخصوص زمونږ زنانه خویندې میندې چې کوم په کورونو کې ګنډل کوي سیزونه جوړوي ټوپۍ جوړوي سویټرې جوړوي یعنی انډیجنس یا د مقامي سیزونه چې کوم دي لوکل پروډکټس چې کوم دي هغه تیاری نو زما درخواست دا دی چې دا پبلک سرویس میسج دی زه په تفصیل باندې په دې موضوع غږېدل غواړم په دې خاطر چې زموږ ځوانانو ته لږ ډېره فایده وشي زموږ بېروزګاره ملګرو ته لږ ډېره فایده وشي هلته یو ملګري لیکلي چې د امپلایبیلیټي دا پیراډایم چې کوم دی دا رخ چې کوم دی دا بالکل بدل شوی دی انټرنیټ ما بیګا هم په دې خبره کوله چې انټرنیټ زموږ په ژوند کې لوی انقلاب راوستی دی او زموږ په معیشت کې هم لوی انقلاب راوستی شي نو ولې نه چې موږ یو بل سره دغه خبرونه دغه تازه خبرونه شریک کړو یو بل ته هغه څه ور وښایو هغه څه ور په ګوته کړو که څه چې زه به تاسو ته در ونه ښوی شم خو زه به تاسو ته په ګوته کړی شم څه بنیادي معلومات د فیسبوک مارکیټ پلیس باره کې دې حوالې سره نن په ډان کې هم خبر لګېدلی دی او په ایکسپریس ټریبیون کې هم خبر لګېدلی دی خبر دا دی چې فیسبوک د امیزون په شانې یا د علی بابا په شانې یا د او ایل ایکس په شانې چې کوم دی نو یو مارکیټ پلیس هم متعارف کړی دی په دغه ایپ کې جدا ایپ د دې لپاره ډاونلوډ کول نشته بل آی ډي د دې لپاره جوړول نشته او انټرسټینګ خبره دا ده چې وړاندې به فیسبوک په ایشیایي ملکونو کې یا د امریکې نه برطانیې نه د کینیډا نه بهر چې کوم روزګار خلکو سره کوو نو هغه به یا په یورو کې روپۍ غوښتي ټرانزیکشن به کېده اغستل خرڅول به یا په یورو کې کېدو یا به په ډالر کې کېده اوس بیګا راسي خبر دا دی پاکستان کې د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر عبدالرزاق داود د خولې خبر دی هغه خوشخبری اورولې ده چې اوس په پاکستان کې په پاکستانی روپو باندې تاسو کولی شئ چې په مارکیټ پلیس کې کاروبار وکړئ دا لازم نه ده چې تاسو د خپل روزګار ونی تاسو په مارکیټ پلیس کې کاروبار کولی شئ هغه اړخ ته راځم خو اول څه ضروري خبرې چې د دې نه وړاندې امیزون په 2011 کې هم راغلی خو بیا زموږ د خرابې رویو د لاسه هغوی دلته خپل سروسز ورکول بند کړه مطلب دا چې زموږ خلکو به دوکا فراډ دو نمبري کوله نو دغه څیزونه نه به لږ ځان ساتو او بل دا چې د دراز غوندې عمل به هم نه کوو لکه څنګه چې دراز ډاټ پي کې والا ښیي یو څه او ورکوي بل څه نو دغې نه به هم لږ ځان ساتو دا بنیادي خبرې او په نظر کې ساتو چې څنګه زموږ خلک 112 ته بیځای بیځای کارونه کوي نو دغه طرز عمل نه به هم ځان ساتو ګنې بیا به دا لوی کمپنۍ چې کوم دي دا به زموږ واپس خپل سروسز وتروړي خپل سروسز به وتروړي او بیا به دغسې زموږ ځوانانو ته یا بېروزګاره خلکو ته یا کاروباریانو ته او زموږ خویندو میاندو ته یعنې میرمنو ته چې کوم روزګار په لاس راتلی شي د هغې نه به مونږ بې برخې شو نو مونږ ولې ځان بې برخې کوو هغه زموږ خپله ناجانتوب او بیا بعضې وخت کې زموږ غلطه خرابه رویه ده چې مونږ لکه ما تاسو ته مثال په طور باندې ووي چې که مونږ دغلته څیزونه یو شان ښیو او بیا کس له لیږو بل شانې نو بیا به زموږ اعتماد چې کوم دی نو هغه به ساک کوم بین الاقوامي ساک چې دی یا د کاروباري ساک چې کوم دی هغه به زموږ خرابېږي او فیسبوک او امیزون یا دغسې علي بابا یا دغسې نورې ملټي نیشنل کمپنیانې هغه کله هم خپل ساک نه خرابول غواړي نو که تاسې د هغې ساک خرابوئ نو د هغې دپاره ډېره زیاته اسانه ده چې خپل روزګار د پاکستان نه خپل کمپني د پاکستان نه لرې کړي او تاسو باندې دغه د موقع بندي کړي کوم نه چې تاسو خپل کاروبارونو ته خپل روزګارونو ته ګټه ترلاسه کولی شئ نو زه راځم دې طرف ته واپس هغه خبرې ته چې دا هم د امیزون په شانې یا د او ایل ایکس په شانې یو مارکیټ پلیس دی یو منډایي ده یو دکان دی چېرته چې تاسې استعمال شوي یا نوي یا خپل جوړ کړي یا پردي جوړ کړي یا په بل دکان کې پراته یا د بل چا سره په اشتراک باندې څیزونه خرڅولی هم شي په اسانۍ سره نه د ځان له اکاونټ جوړولو ضرورت شته هم په دې فیسبوک آی ډي باندې کله چې تاسو په موبایل کې دغه درې ټکي ووهئ څنګه چې موږ خپل آی ډي ته هوم پیج ته ځو دغلته موږ درې لاینز دي هغه وهو هغه کلیک کړو نو هغې سره موږ لاندې راشو نو موږ ته فرینډس په نظر راشي کوویډ انفارمیشن په نظر راشي فنډ ریزینګ په نظر راشي نو دغلته که تاسې خپل ایپ اپډیټ کوئ نو تاسو ته به مارکیټ پلیس هم په نظر راځي ډېره زیاته اسانه طریقه ده تاسو چې کله مارکیټ پلیس کلیک کوئ
نو تاسو به بیا لاړ شئ هغه انټرفیس ته، په هغه انټرفیس کې شپږ آپشن دي چې تاسو څه خرڅول غواړئ یا څه اخیستل غواړئ. ګاډۍ خرڅول دي، ویکلز دي، مطلب کلوتھنګز دي، مطلب اکسیسریز دي، ټیکنالوژي باندې سره سیزونه دي. ښه نو دغه چې تاسو لاړ شئ بس د خپل سیز نه دوه درې تصویرانو باسي او دې دپاره به تاسو کړي چې د کوم مقامي کم دغه چې دي ډیلیوري سرویسز چې دي او OCS TCS والا سره به تاسو مخکې خبرو وکړئ. تاسو پرس کو د خال ټوپۍ دي، زه مثال در کوم یا د 400 مټایان دي، نو لازم نه ده چې تاسو دی واخلئ. تاسو هغه دکاندار سره هم خبره کولی شئ چې زه ستاسو سیزونه آنلاین په فیسبوک مارکیټ پلیس باندې پلیس کول غواړم، لګول غواړم، سره د تصویرانو بنیادی کره معلوماتو، صحیح معلوماتو او د ډیلیوري ټایم. نو لہذا څه مدن چې کوم دی یا څه ګټه وټه چې کوم دی یا څه کمیشن دی هغه به ماته راځي او باقي بس تاسو خرڅیږي. نو دا ډېر اسانه عمل دی. دغه تاسو د هر دکاندار سره کولی شئ. تاسو د موبایل فون اکسیسریز والے سره سیزونه پروډکټ مارکیټ کولی شئ. ما تاسو ته وی تاسو مقامی کم سیزونه چې ایون تاسو فرنیچر تاسو خپل گاړې خرڅولی شئ هلته، خو د هغې صحیح ډسکرپشن یعنی صحیح معلومات او ورسره اصلي تصویران او د هر انګل نه لازم نه چې تاسو په تصویر وستو کې ایکسپرت یې، خو بس داسې تصویران چې د هغې نه ګاګ ته پته لګي چې دا سیز په کوم کنډیشن کې دی، څنګه لوک دی، څنګه انټرفیس دی، څنګه آوټلوک دی، څنګه ښکاري او په څه کنډیشن کې تصویران چې داسې وي چې د هغې نه اندازه د کنډیشنز کېږي د یو سیز چې تاسو خرڅوئ. مثلا هغه کتاب ولې نه دی، خو چې تاسو د هغې باره کې پوره معلومات ورکړي چې دا کتاب په دې موضوع په دومره قیمت باندې په دې وخت کې لیکلی شوی دی، د دې مصنف دی، په دومره وخت کې به تاسو ته ډیلیوري کېږي. دا ډیلیوري والا ملګرو ته اکثر ګرانه ښکاري. ډیلیوري ډیره زیاته اسانه ده. تاسو مقامي OCS TCS سره چې کله رجسټریشن وکړئ نو بیا به تاسو ته دغلته به تاسو خپل نمبر ورکوئ، بلکې تاسو سره خلک چیټ هم کولی شي. تاسو ته چې کله اډر پلیس کړي، مثلا تاسو یو سیز خرڅوئ، مثلا ټوپۍ ده، تاسو ته اډر درکړه یا تاسو خپل واتس اپ نمبر ورکو، په واتس اپ اډر درکړه، نو بیا چې کله تاسو ټوپۍ حواله کوي OCS ته TCS ته، نو هغه ته ډیلیور کوي، خو ډیلیوري په وخت کې به د هغه نه پیمنټ ریسیو کوي. او څنګه چې پیمنټ ریسیو کړي نو هغې خپل سیسټم اپډیټ کړي چې موږ پیمنټ ریسیو کو، ستا اکاونټ ته زی پی ایس اکاونټ ته به ستا چې کوم پیسې دي 1000 دي 1500 دي د سیس چې کوم قیمت دی یا لکونه دي هر څومره چې دي وټ ایور هر څه شی چې دی نو هغه به تا ته ستا زی پی ایس اکاونټ ته یا تا د هغې څخه خپل بینک اکاونټ لګولی دی یا د هغې هر قسم طریقه یا ویسټرن یونین باندې، خو سمپل خلک بینک اکاونټ یا زی پی ایس اکاونټ لګوي نو تاسو ته په اسانۍ سره هغه پیسې چې کوم دي د هغې ټرانزیکشن کېږي. اټس ویری ایزي. دې کې هسې موږ ته ګرانه ښکاري. زه تاسو ته بار دا درخواست کوم چې دا ډېر زیاته اسانه لوبه ده. یو ځل بیا مارکیټ پلیس ته لاړئ، فلحال تاسو یو معمولي غوندې سیز چې کوم دی نو هغه پلیس کړئ او بیا تاسو ګورئ او OCS TCS والا سره خبره وکړئ. که تاسو کوم دکاندار سره خبره کولی شئ، د یو کپړو والا، د یو هوزري والا، یو د یو امبرایډري د کوم هوم میډ امبرایډري چې په خلکو کې دا ډېره زیاته مقبول ده او د دې اسټیټیک ویلیو ده او اسټیټیک ویلیو باندې خلک ډېر زیات قیمت ورکوي. نو ولې نه چې د خپلو خویندو میاندو یا په کلو کې تاسو پوهیږئ چې کوم خلک د دې هنرمند دي نو د هغې چونکې د هغې ټول ګزران په دغه سیز باندې نو که تاسو ورسره هیلپ وکړئ نو یو به د هغې مارکیټ چې کوم دی هغه به پراخه شي او تاسو ته به هم چې کوم جایز منافع چې تاسو د هغې سره په کوم باندې خبره کړي نو هغه به هم تاسو ته میلاویږي. نو دې سیز کې بیخي سستي مه کوئ. تاسو ته که چېرته هم څوک داسې معلومي چې هغه ښه هنرمند دي یا هنرمنده یي، زنانه یي، نارینه یي او سیزونه مقامي اسټیټیک ویلیو وي یا پرپسفول وي یا بامقصده وي یا کتابونه وي یا یو نیم اټ که نه، تاسو چې څه شي نوم اخلئ. مطلب زه یو ځل بیا وایم چې د ګنډلو دستن نه د هلیکاپټره پورې یا د جیټ فایټر پورې مثال په تور مې وي هر سیز دلته خرڅېدی شي او اخیستی کېدی هم شي. نو تاسو مهرباني وکړئ. په بهر ملکونو کې ماته یو دوه درې ملګرو په هغه پوسټ باندې ولیکل چې موږ په اسانۍ سره دا استعمالوو، په اسانۍ سره پرې موږ ډېر څیزونه خرڅوو او اخلو پرې هم. نو که تاسې دې ته لږه پاملرنه وکړئ، که بیا هم تاسو نه پوهېږئ زما دا خبرې زه صرف تاسو ته په نښه کوم دا خبره نه چې تاسو پوهه کولی نشم، ځکه زه دلته سکرین باندې تاسو ته نشم غږېدی، ځکه ما سره اوس مخامخ داسې ډیشبورډ وی چې هغه یا داسې سهولت راسوي چې تاسو ته ما دا سکرین ښویې شوې چې دې طریقه باندې به ځئ دې طریقه باندې به ځئ. نو دا ډېره اسانه خبره ده چې تاسو په یوټیوب باندې سرچ کړئ، هلته کولی شئ چې په اسانۍ سره دا ملګري سید ابراهیم ماته لیکلي چې ما پیسونه خرڅ کړي دي په یو ورځ کې دننه زما سیس خرڅ شوی دی. دغسې که نور چا سره هم څه کې سټډي نو ډېره ښه خبره ده، خو دا وایي چې بعضې خلک پرې فضول څیزونه خرڅوي او زوړ سیس چې کوم دی نو هغه د نوي په شکل کې وړاندې کړي یا غلط تصویران خلکو ته مخامخ کړي. د هغې سره نه صرف د ده د مارکیټ پلیس یا د ده د دکان ساک خراب شي، دا باقاعده د ستاسو اکاونټ اوسو ستاسو دکان هم دی. تاسو چې څه سیز دلته خرڅولی شئ په یو وخت باندې تاسو 50 سیزونه پلیس کولی شئ. تاسو اندازه لګوئ، تاسو کړکۍ، تاسو فرنیچر، تاسو یعنی
کپڑے یعنی تاسو کریم یعنی تاسو کوم سیزم تاسو خوخي چې راځي مارکیټ کوم او خلکو ته لر رسوم د سی اس ټي سی اس په ذریعہ یا د بل ډیلیوري سرویسز په ذریعہ باندې تاسو کولای شئ چې دغه پلیس کوي. خو بیا دا خبره چې سید ابراهیم ورو ته اشاره وکړه دی وایي چې ما د کمنټس کې هم دا لیکلیو چې ما دوبۍ کې غالبا د درهم خبره لیکلیو چې ما دوبۍ کې یو سیس خرڅ کړو په یو ورځ کې خرڅ شو ما پلیس کړو مارکیټ پلیس باندې خو دی او په یو ورځ کې خرڅ شو ما 50 درهم پیدا شو. نو بیروزګاری ده او مارکیټ کې امپلایبিলিټي دا پیراډایم چې کوم دی دا بالکل شفت دی بالکل بدل دی بالکل نوې روخ دی نوې جون را روان دی خصوصا د کرونا کې چې کوم دی نو انلاین مارکیټینګ او انلاین شاپینګ او هوم ډیلیوري د دې د په سو ګونه د ما د اندازې مطابق ما یو ځای کته کزنه غلطه ګمان نو صرف په امریکا کې 314 اضافه شوی ده 314 300% نه 314 اضافه شوی ده په هوم ډیلیوري په دغه انلاین شاپینګ باندې په انلاین ډیلیوریز باندې په انلاین شاپینګ انلاین سیلینګ انلاین بایینګ انلاین سرویسز اویل کول انلاین ایجوکیشن یعنی دا ټول چیزونه اوس انلاین کیږي انټرنیټ اف ثینګز ما بیګا په دې باندې لږه خبره کولم د دې چیزونو سره چې څومره اوس دا 5G زه په ځای ټرانسمیشن ټیسټ ټرانسمیشن شوی دي د 5G ټیسټونه شوی دي یا ازمایشي چلیدلی دي په ځینو ځایونو کې چلیږي نو دغه سیس چې راشي نو بیا به د سپیډ او د ډیلیوري او بل لاره چې اوس د غټي غټي کمپنیانې پاکستان ته راځي لکه امیزون راځي هغه د پاکستان نه غواړي چې پاکستان دی باید خپل پوسټل سرویس کې خپل ډیلیوري سرویسز دی کې امن لري لپاره ډیر زیات ضروری دی که یو ځای کې امن نه نو بیا به علي بابا یا علي ایکسپریس یا امیزون به خپل چیزونه څنګه ډیلیور کوي نو دا ټول چیزونه ډیر انټیګریټډ اپروچ غواړي مطلب دا چې دا هر اړخ ته موږ د یو قام په تور باندې بیداری غواړي نه صرف دلته ځان پوهې کول بلکې بیا خپل رویه بدلول امن او امان چې کوم دی ښه انفراستراکچر چې کوم دی په ملک ښه سہولتونه د خلکو دا رویه ډیر به خپه کار ده چې دروغ ونه وي بیمانی ونه کی ګڼکپی ونه کی کسه چې مونږه پښتانه یو په دې بدې ښکارو بیا مسلمانان مونږ ځان ته وایو نو په کار ده چې مونږ د دې خبرو خیال وساتو ناجایزه منافع د هغې کوشش ونه کړو ناجایزه څوک د ګیرولو کوشش ونه کړو او مونږ به یو پیرړ یم څوک ته دوکه کولو کوشش وکړو هغه سیز مونږ هغه ته ډیلیور کړو او هغه په ډیلیوري پوینټ باندې هغه سیز انبکس کی او وی ګوري چې تا غلط سیز کولی دی نو هغه به اوس یې ټي سی ایس والا ته واپس کی چارجز به بیا ته پې کې چارجز به بیا زه پې کوم چارجز به بیا هغه څوک دغه کوي دا پیکي چا چې دوکه کړله او کدا کیسونه چرته سیوا شي نو بیا به مشکل مونږ او تاسو ته دی چې دغه سرویسز به زموږ واپس اخیستل شي دا خبرې بار بار یو بل تر مانځه په شان ورته یادول ضروری دي تاسو په یوټیوب باندې لاړ شئ وګورئ چې هاو ټو اویل یا هاو ټو ورک on what is Facebook marketplace, how to sell things on Facebook marketplace, how to buy things, how to buy products یا داسې terms چې تاسو سرچ کړئ بنیادی لږ ډېر انګریزي دغه یو څو ټکي چې تاسې سرچ کړئ تاسو ته به راشي په اردو کې او زه کوشش کوم چې پښتو کې په دې باندې یو سیریز شروع شي ولې پاکستان په دغه انلاین سکلز چې کوم دي په دې ورکولو کې پاکستان که څه چې په ټاپ 10 کې دی په ټاپ 5 کې دی بلکې خو پښتانه پکې بیا په ټاپ 100 کې هم نه دي اگر چې موږ په دې ملک کې 14-15% کس خلک بیا افغانستان کې بلا یعنی 12-14 میلیونه پښتانه خو بیا پکې موږ د ټول نه زیات شاته پنجابیان چې کوم دي سندیان چې کوم دي کراچۍ بیسټ لاهور بیسټ خلک اسلام آباد بیسټ هغه په دې انلاین بزنس باندې ډېر خپويږي نو هغه ته ګوره هغې ته یو ذاتي فایده هم کېږي بل د هغې سیمو ته فایده کېږي د هغې خاندانونو ته فایده کېږي د هغې نسلونو ته فایده کېږي د هغې پروډکټس وځي د هغې ته ریوینیو راځي یا فورکس چې څه ته وایي ریزروز راځي نو دا هر اړخیز دې ته کتل غواړي دې ته د یو قامي ګټې په تور باندې کتل غواړي نه چې انفرادي خو ظاهره خبره ده اول ځان دی بیا جهان دی دا خبره تاسو ټول ته یاد یو زما د شفیع افغان او د ټولو ملګرو د کوم مبارز ملګري چې دي او په دې خبره باندې پوهیږي هغې ته مې دا درخواست دی چې خپلوال باندې یا مختلف ګروپونو باندې دا شریکه کړي پروین احمد ناتوان صاحب دی مشر دی شاعر دی لیکوال دی او دا خبره کړې ده چې دا ډېره د ښېګړې خبره ده بالکل دا د ښېګړې خبره ده د ښېګړې د قام د ښېګړې دپاره هره ګټوره خبره چې کوم ده نو هغه هر چا ته رسول که هغه په ګټه نه هم راځي هغه به بل ته ورسوي ځکه چې دا دنیا بالکل بدله شوې ده موږ دا نشو ویلی چې دنیا بدلېدو واله ده دنیا بدلېدو واله نه دنیا بدله شوې ده د کرونا نه وروسته چې کوم دی
نو دا آنلاین شاپینګ او دا آنلاین باینګ او سیلینګ او بزنس او ایجوکیشن او ای کامرس د ای کامرس یو ډیر ښه پلیټ فارم دی. بل د امیزون په مقابله کې په امیزون باندې رجسټریشن او پروډکټ ویریفیکیشن او پروډکټ هانټینګ او هغه بیا ډیر زیات ګران عمل دی. بیا د هغې سټاکس خو هغه خپل دغه ته امیزون ایډمن ته نو هغه لږ نسبتا ګران دی. دا نه چې ډېر ګنې امکان نه لري، نه کېږي خو لږ ښه سکیل والا ښه سکیلز والا خلک ګوري، ویل سکیلډ خلک غواړي. نو دلته فیسبوک کې بیا اساني دا ده چې بالکل د زیاتو سکیل ضرورت نشته، په اسانۍ سره ستاسو اکاونټ جوړول ته هم ضرورت نشته. په دې شته اکاونټ باندې چې کوم دی نو ستاسې هغه مارکیټ پلیس چې کوم دی که اکټیویټ نه وي نو تاسو اپډیټ کړئ، ډېر په اسانۍ سره به تاسو ته بیا مارکیټ پلیس په نظر راشي. کوم ځای کې یو ځل بیا در یادومه کله چې تاسې خپل پروفایل ته ځئ هغه درې په دې موبایل کې چې تاسو داسې وګورئ نو دلته په دې ځای کې په دې رایټ سایډ باندې درې داسې هریزنټل کرښې نو هغه چې تاسو ووهئ نو تاسو ته به کووډ انفارمیشن او فرینډز او سرچز او هسټریز او میموریز او دا هغې کې به تاسو ته یو پورټل راشي، هغه پورټل کې به لیکلي فیسبوک مارکیټ پلیس. څنګه چې هلته دننه شئ نو که بیا تاسو اتم پنځم پاس هم یعنې تاسو پوه شئ چې بس د یک نه والا د 10 پورې تصویران غواړي، 1 2 3 4 5 تصویران کافي وي چې هغه تاسو هلته ولګوئ د خپل پروډکټ یا هر څیز چې تاسو خرڅوئ. بېشکه ستاسو کور کې یو څیز دی، مثلا یو انټیک دی تاسو سره د 1960 د زمانې ټلویزیون دی، ریډیو دی، یا داسې انټیک دی چې هغه لوټه ده مثلا د پخواني استعمال د نواب د دور څه څیز دی، تاسو د نیکونو 80 کاله مخکې داسې یو څیز دی چې هغه تاسو غواړئ انټیک، سمپل انټیک که نه ښه ګړۍ ده یا تاسو خرڅول غواړئ، تاسو سره په سټاک کې یو څیز دی هغه ډېر دی، مطلب تاسو سره ښې ګړۍ دي، تاسو بهر نه راغوښتي دي، تاسو چاینا کې خپلې ډیزاین کړي دي، تاسو بیوټي کریم وایټنینګ کریم دی هغه ډیزاین کړي دي، صابون دی تاسو نه دي ډیزاین کړي، خو تاسو سره بل یو ملګری دی، کلیوال دی، یار دی، دوست دی، د هغه لوی فرنچایز دی، خو هغه مشر کس دی، هغه په دې چکر باندې نه پوهېږي، تاسو هغه سره نمبر 1 کېناستی شئ چې زما دومره پرسنټیج سره زما منافع باقي ستاسیز خرڅېږي، ستاسیز به پروډکټ کومه، او 2 نمبر بیا دویم نمبر تاسو مقامي هغه سره خبرې وکړئ زه به څیز رالېږم. نو هغې خو د هر چا لیږي، خو که مخکې ورسره خبره وکړي نو دا به ډېره زیاته ښایي. نورو سی ایس ټي سی ایس والا چې تاسو ورشئ نو هغه خو زما که ما ورسره رجسټریشن نه وي نو لیږي، خو چې کله رجسټریشن وي نو بیا به ستاسې هغه په مارجن باندې یا په ډسکاونټ باندې به لیږي. تاسې په یو څیز په 100 روپۍ ځي نو چې کله ستاسو رجسټریشن وي پراپر چې وروره زما داسې انلاین شاپ دی، انلاین دکان دی، یا فیسبوک باندې زه مارکیټینګ کومه نو مهرباني وکړه ته زما څیزونه د پروډکټ زه پروډکټ کوم خلکو ته به لیږم، زما به ستا سره خبرې یا تا سره یو قسم رجسټریشن کول غواړم. نو چې مال یو څیز پارسل لیږي په 100 روپۍ باندې نو چې کله زما رجسټریشن وي مال بیا 50 لیږي، نو هلته بیا هغه 50 روپۍ هغه بوج په کسټمر باندې کم شو، کم چې اخیستونکی دی تا ته هم پیدا وشو، هغه 50 روپۍ یعنې تاسو درې وانه دا تقسیمولی شئ، مطلب دا دی یا ډایرکټ د دې کسټمر ته یا یوزر ته یا اینډ یوزر ته هم بینیفټ ورکولی شي، نو دغسې تاسو مارکیټ کې کمپیټ کولی شئ یا ښه مقابله کولی شئ. ځکه دا یاد ساتئ چې د سیزونو ګران بیه سیزونه قیمت لګول ښه یوټیوب والا نګزاد دغه باندې هم خبره کوم. ښه نو دا نه چې تاسې ونیسو، دا نه چې تاسې ګران سیزونه د هغه سیز د 1000 روپو دی او تاسې د هغې قیمت 2015 یا ریزنیبل تاسې نه دی ښودی چې هغه مارکیټ کې کمپیټیټیونیس یې نه وي، مطلب په کمپیټیشن کې نه، نو دا د کمپیټیشن زمانه د دې خبرو ته هم سوچ پکار دی چې سیزونه کوالټي یا چې څرنګه چې دی هغسې پرزنټ کول، ښه طریقې سره پرزنټ کول، خو ایکزجریټ کول نه، مبالغه نه یا دروغ نه، او دې نه علاوه ورسره دا چې مناسب نرخ، یعنی څوک آنلاین که یو زنانه د شاپینګ کوي نو هغه تباه کول نه چې هغه په تصویرانو باندې موږ دوکه کړو، او ښه ډسکرپشن لیکل، خو ډسکرپشن اینډ دغه څیز د ارزښت مطابق، یعنی څه چې پکار دی هسې نه چې یو څیز وایټنینګ کریم دی، یو زه وایم چې بس تاسو په 2 ورځو کې ستاسې نه بیا تاسو تللی شئ چې د یونیورسل سطح باندې څه د مقابله حسن کې شرکت وکړئ، یا داسې انداز کې څیزونه پرزنټ کول چې هغه مبالغه آمیز وي یا دروغ پکې راځي، او بیا ستاسو ساک بیا متاثره کېږي. یو ځل نیم دا حرکت کامیابېدی شي خو بار بار دا حرکت نشي کامیابېدی، نو ولې نه چې موږ د ایماندارۍ نه کار واخلو، خو او د دې نه مخکې ضروري ده چې موږ لږ ځان ریسکیل مطلب ټیک د چې پخواني هنرونه هغه اوس هم زموږ په ښه راځي، مشرانو به وایي چې هنر یاد کا او د کندو په سره کې د وخت به ولې راشي، زبردسته خبره ده، خو وخت په وخت باندې هغه انګریزان وایي که نه لرن انلرن ریلرن، سیزونه یادول دي بیا یې رول دي، نوي یادول دي، دا ژوند ډېر په تیزۍ بدلېږي، نو سکیلز یادول دي او اوس ریسکیل کول دي، ځان نوي سیزونو سره ځان آموخته کول دي، که هغه ډیجیټل دي که هغه یعنې
کاغه فزیکل دي که ډیجیټل دي کاغه په انفراستراکچر حواله سره دي کاغه د خوینو حواله سره خبرې دي نظریاتو حواله سره خبرې دي نو د نوي سيزونو سره ځان مختکول دي ځان بسنګ مختکو نو لګ ډیر په انټرنیټ باندې به سکرولینګ او په هر تصویر باندې ویری نایس لیکلو په ځای باندې ضروری خبره ده چې مونږه په ټي سي اس ولور باندې ان ډیلیوري اکاونټ جوړوي ها دغه څه یو ملګری کې خخه تجویزونه راکړي لکه دا مومن چې وي تاسو د ملګری به هم استفاده وکړئ د کم چې انلاین یې تاسو ملګرو سره شریک کړئ او تاسو چې کم دی نو تاسو ته په دې حواله سره لږ ډېر معلومات نو ما سره شریک کړئ او دغه څه د کمنټس کې ولیکئ چې ټول ملګری وګوري نو دا ډېر زیات را خوشالي خبرې چې دغه څه زمونږ د 15-20 منټ سیشن چې وي هر ماښام به زما کوشش چې لږ ډېر سیشن وشي ولې چې فیسبوک زما د اختیار زما دی نو په کار ده چې تاسو را سره لږ ډېر مرسته دا وکړئ چې مختلف ګروپونو کې ملګرو سره شریکولی شي نو زه به خوشحاله شم ولې چې پیغام به زیات نه زیات ملګرو ته ورسي په ټي سي اس او لیوډ باندې کې آن ډیلیوري سی او ډي اکاونټ جوړوي ټیک خبره ده نو دا څه ټیکنیکل خبره به کې تاسو هغې ته ورشئ نو بس تاسو خپل دغه مدعا بیان کړئ یا به طبیعت طریقه یو سی اس ټي سي اس کوم منیجر ناسي هغه به ډېر په اسانۍ سره وښیي چې یاره ستا د پروډکټ د ډیلیوري دپاره کوم موزون پیکج دی چې هغه موږ تاله درکړو هغه پیکج تا ته هم ورکړي او هغې ته هم څه نه څه ظاهره خبره د هغې په دې هنډ کې وي چې خلکو سروسز چې دي هغه ورسوي ډیلیوریز وکړي او هغې کسټمر کیر دی سروس چې کوم دی هر سړی هر کمپني هغه خو یو کمرشل کار کوي څوک هم چې کمرشل کار کوي نو هغه کې فایده دی چې هغه به د خلکو ډېر خیال ساتي د انټرنیشنل زمونږ خو دا ده چې که موږ دکان ته ورشو دکاندار ته اندې راچلي حالین کې د کاروبار اصول دا دي چې او دا مذهبي هم دي او دا اخلاقي هم دي ایتیکل هم دي او بین الاقوامي هم دي چې بهر تقدیر موږ خلکو سره ښه رویه وکړو نو دغه انټرنیشنل کمپنیانې د هغې منیجرز بیا کم از کم هغه اټیکیټس یا هغه د هغې هغه ایتکس دومره وي چې د خلکو زیات نه زیات خیال وساتي ها نادان منصب یقینا چې ملګری به په دغه ستا پیغام باندې پوه شوي که دغسې نور ملګري دیوال نه پې اخو ګپ واخو په دغه پسې مې یو طنز غوندې کړی دغه چنده خور ورپسې خو بهرحال دیوال به انشاءالله بیا پلستر کړو خو نن د دیوال نه راوځو د حقیقت په دنیا کې یو بل سره غږېږو چې په دې وطن کې بېروزګاري یو ډېره سیوا شوې ده بل د کرونا وروسته څیزونه اخیستل خرڅول چې کوم دي لکه یو سیس پسې تلو له که پېښور ته څوک ځي ځینې داسې خلک ده چې هغوی شاپینګ له ځي پېښور ته مختلف موقعو باندې په ښه موقعو باندې د اختر په موقعو باندې څوک پلنډۍ ته ځي د هر چا خپل وسدس خبره ده نو هغې باندې بیا ډېر وسایل ضایع کېږي ټریفک جام سره د تګ راتګ ګرمي یخني هوټل کې پاتې کېدل ظاهر خبره ده د فیول د کنزمپشن چې دی نو هغه یو لوی دغه جوړوي نو که د دغې په ځای باندې موږ ته څیزونه هغه معیار موږ ته په کور باندې میلاویږي نو که څه لږ ډېر اضافي چارج سره میلاویږي نو د هغې په ځای چې کوم هغه جسماني 15-16 کسه په یو ګاډي کې ناست وي پېښور ته اسلام آباد ته شاپینګ لځي نو بیا به خلک که دا کلچر جوړ شي او جوړېدو والا دی لکه دا که موږ ووایو که موږ نه وایو که موږ پکې خپل کردار ادا کوو که نه ادا کوو که موږ خپلې حصې ګټه ترې پورته کوو که نه خو لکه دا شیز راتلو والا دی صرف دومره به وشي چې موږ به وروسته پاتې شو فیسبوک راغی زموږ ځینې علما کرامو مخالفت کوو کیمره راغله طارق جمیل صاحب د خدای ژوند ورکړي هغه تصویر هم نه ویستو خلکو ته به بد رد وي چې زما نه چا تصویر ویسته یا چا ویډیو اوس د ټولو نه زیات پې هغه زیات کار کوي نو دا چې موږ صرف دا خلک وروسته پاتې کړي ما ورته وروسته پاتې کړي ما ورته په کمپټیشن کې را نه شو ما ورته په کمپټیشن کې سر ته ونه خېږو بیا وروسته هغه ټول خلک چې دی نو هغه تصویر وباسي نن زموږ علما کرام او کیمره او تصویر او فیسبوک او یوټیوب اوس هغوی د خپل تبلیغ ذریعه ګرځول دا خو مسله څه وشي موږ پکې پاتې شو د روزګاره موقع چې کوم دي د زده کړې چې کوم موقع دي بیا انډین چې کوم دي یا مغربي خلک چې کوم دي هغې بیا ډېر ځان رسولی مخکې او موږ د هر نوي راغلي ایپ چې کوم دی نو مخالفت کوو مذهبي بنیادونه ول ګورو او غیر اخلاقي څیزونه پکې ګورو چې یاره دا کې غیر اخلاقیت دی او دا مغرب سازش دی دا د یهودو د نسوارو څیز دی څیز خو د هغو دی خو هغوی په هر څیز کې سازش کوي نه کوي یو سیلاب دی راتلو والا دی نو ولې نه چې بند ورته وتړي او بې چینلایز کړي یعنې خپله پیده دې واخلې د چکډیم ورته جوړ کړي نو دغه خبره ده نو په دې څیزونو چېرته هم ځان په پروپاګنډو کې مه شاته کوئ چې یو څوک تاته ووایي چې هغه آرام دي دا دي دا دي دا مغرب یا دا نه کېدو والا دی نو دا ډېرې ضروري خبرې دي چې موږ یو بل ته ور یاد کړو زما دی کې د سټوریج څه مسله راغله مسلمانان رونو ویډیو مخکې شیر کړئ ګل خان تعلیم یافته چې کامیابی ترلاسه کوي موږ خوشحالي کوو بای چې څوک هم دی که هغه مسلمان دی که هغه ګلمرجان دی که ګل خان دی که ایکس دی که وای دی زیډ دی که پښتون دی که پنجابی دی که تاجک دی که ازبک دی که سندی دی خو چې هغه ته خیر ستاسو نه رسي نو دا ستاسو خیر دی بس لنډه خبره داره خو پکار ده چې موږ په سر کې په پښتو ژبه کې دغسې مواد راوړو په پښتو ژبه کې دغسې موټیویشنز خلکو ته راوړو دا موټیویشنل څه قاسم علي شاه والا سټوري نه ده دا صرف زه تاسو ته در په ګوته کومه ښه
ډرون کیمرا په 2000 مشته په 10000 مشته په 50000 مشته دا د کوالټي خبره ده ملګری ذاکر ته پوسټ کړی دی نو کوالټي خبره ده خو البته ډرون په 7000 اوس گزاري والا کیمرا کیږي چې خو کوارټ کور کیمرا چې کم ده هغه په 7000 کیږي په خو به د لکونو خبرې وځه د ټیکنالوژي زونه چې بیا څومره هم کیږي نو هغه پیټنټ هغه پیسې هغه ته میلاویږي او بیا هغه څه ضرور ارزانيږي که تاسو د موبایل ته وګورئ دغه څه ده کوچکور یا دغه سشیز دی دغه ډرون کیمروم د غلط دی موبایل ته ګوري په خپل باندې دا چې اوس کوم موبایل دی زما لاس کې نو دا په 7000 باندې په 15000 باندې اوس کیو 15 کال وړاندې دی په لکونو کې خبرې کوي نو دا بنیادی خبرې دي او بل دا چې په انلاین روزګار کې ډېر خبردار چې مین پاور پکې ډېر زیات کم لګي په سپر سٹور کې بتا کسان کې نو ولي په یو غټ سٹور کې پر سپیشل کپڑے سٹور نه ودرې کسو به کار کېدل ته کرایه به سي وایي چې فرنٹ دکان بني سي ان په مارکیټ کې بني سي په کنجسټډ ځای کې بني سي خو انلاین چې کله دکان کې نو ته په کور کې لګي په کور کې په یو کمره کې کپڑے یا غسیس چې دیغه سٹاک کولای شي او بس بیا دا غزنه وخت په وخت باندې ډیلیوري والا لور کولای شي او دا بس په یو کس باندې دا روزګار بیا سمباليږي او غډيري خرچي د بجلی بیل او د کرایه او د مزدوران او ډېری خبرې ځانه خبرته زیات خلک روزګار کړي کتلې دي بعضې پکې ترقۍ او نوې ټکنالوژي ته د قیامت نشاني وي نو د قیامت داسې ډېرې نښې دي او خو د قیامت لا ډېرې نښې پاتې دي ما خو اورېدل چې کلمه ګو په مخ د دنیا نو قیامت په دغه پورې نه راځي بهرحال که راځي نو لکه د هغې مطلب دا نه چې بس موږ خپل ژوند جواک پرېږدو قیامت په خامخا راځي زموږ مسلمانانو د عقیده ده چې راځي به او بېشکه چې راځي به نو خو مطلب یې کله هم دا نه دی چې اوس موږ ځان بېروزګاره پاتې کړو ځان وروسته پاتې کړو د ترقۍ په ځغل کې ځان وروسته پاتې کړو د روزګار د موقعو نه فایده وانخلو د زده کړې د موقعو نه فایده وانخلو دا به ډېره زیاته بدقسمتي نو ټاپک همدغه دی چې انلاین روزګار دی او امازون چې ورته وایي د هغې نه وروسته د علي بابا نه وروسته او د OLX نه وروسته پاکستان کې فیسبوک مارکیټ پلیس چې کوم دی نو هغه هم نن پرون نه سروس شروع کړی نن په تاسو ډان کې به تفصیلي خبر کتلی شي ایکسپریس ټریبیون کې ما کتلی او انلاین نورو ادارو یا خبري ادارو دغه خبر شریک کړی و ښه پکار ده چې یونیک پروډکټ استعمال کړو او شاپ بالکل والا شاپ چلی نو دا خبره ده چې یونیک پروډکټ که څومره چې تاسو یونیک پروډکټ نو بېشکه هغه د هغې استعمال د کمی هغه د صرف استټیک غوندي د هغې صرف د حسن او خوبصورتۍ یا یو ویلیو دي زیات استعمال دی نه خو که یونیک څومره چې یونیک ستاسو څیز او مختلف وي نو ستاسو څیز به ډېر راوکتئ ما به یو ځل بیا تاسو ته وایم په دې خبره مه هېرېږئ چې ستاسو ته خپل پروډکټ پکار دی ورېږه زه صحیح دی دا نه چې تاسو ته خپل پروډکټ پکار دی تاسو د یو درېمګړي سره د یو څلورم کلیوال د کس سره په یو ښار کې د یو مشر سره د یو دکاندار سره خبره کولی شئ چې دغه خپل پروډکټ سي یا دغه خپل شاپ دی نو تاسو دغه څیزونه او فیسبوک رښتیا دا سهولت ډېر زبردست دی چې فیسبوک دې ته ډېر ښه ارګینک ټریفک ورکوي که تاسو مارکیټ پلیس باندې څه څیز کېدی نو تاسو ته په هغې باندې د پیسو لګولو د پروموشن ضرورت نشته فیسبوک په 1500 کیلومیټره کې دننه د 10 نه واله د 1500 کیلومیټره کې هغه په خپله باندې پروموټ کوي یعنې ستاسو څیز پروت دی او فیسبوک هغې ته ځکه د فیسبوک د پلیټ فارم دا ضرورت دی چې نور پلیټ فارمز نه خلک راکاږي ځان ته زیات نه زیات یوزرز او زیات نه زیات اعتماد د خلکو راولي نو هغوی کوشش کوي چې په خپله باندې ارګینک سرچ کې هغه راولي یعنې خلکو ته ریچ یې سیوا کړي د دغه څیز ستاسې کوم چې څیز دي خرڅ دپاره یې ښودی دی فیسبوک هغه خلکو ته په خپله باندې سجیسټ کوي تجویز کوي نو دغسې دغه د پروموشن هغه پیسې ویسې په دې هم نه لګي دا څه پیډ پروموشن نه دی بلکې پري دغه سروس تاسو له فیسبوک درکوي نو ولې نه چې فایده ترې واخلئ ځکه فیسبوک په راتلونکي کې بیا په پلان کې لري چې دا بیا کمرشل کې یعنې د ګټې څه حصه ستاسو نه فیسبوک بیا وروسته واخلي خو فی الحال په پاکستان کې دا فری دی نو چې تر څو فری دی نو تاسو په خپل یو برانډ جوړ کړئ خپل یو نوم جوړ کړئ خپل یو اعتماد جوړ کړئ او بیا چې کله وروسته دغه پیډ سروس راځي نو بیا بهرحال هغه د وخت سره خبرې دي بیا هغه هم مینیج کېږي ډېره زیاته مننه ستاسو مې ډېر زیات خوښ واخیسته په تلو تلو کې دغه سل ملګرو ته زما دا درخواست دی چې بهتره به دا وي چې د ملګرو سره که دا ویډیو شریکه کړئ نو چاته به خیر ورسي د ټولو کور ودان